یو سړی د میانو ښکار له تللی او ځان لی کبان نیول نو شپه پې راغله ناوخته و نو ستړی شو ډېر زیات نو یو جومات ته ننوته چې لږه دمه به وکړم چې کله دی هغه جومات ته ننوتو نو په هغه جومات کې یو مولانا صاحب لګیا دی او داسې حلقه لګېدلې ده څنګه چې تاسو ټول ناست یئ او هغه مولانا صاحب خپلو طلباو ته لګیا دی سبق ورته ښیي او د سبق په دوران کې یو لفظ راغی خنسا نو مولانا صاحب د خنسا تعارف کوي چې دا څه شی دی خنسا نه نر دی او نه ښځه ده نو څه شی دی اجړا دی دا یو خبره دی د خپلو شاګردانو ته کوي دی د خپلې دمې په نیت باندې ناست دی خو د مولانا صاحب خبرې واورېدله او زده یې کړه دا مشران وایي که نه وایي هنر زده کا او په کندو د پاسه یې کېده وایي وخت ورله راځي اوس که تا ته لامبو نه ده زده او ستا په مخ کې وړوکی ماشوم اوبو ته پرېوتو ډوبېږي نو که ته ډېر طاقتور یې خو چې تا ته لامبو نه ده زده نو هغه ماشوم ته بچ کولی شي الټه که دې ور ودانګل او جذباتو نه دې کار واخیستو نو ته به هم ورسره ډوب شي نو هر یو فن او هر یو هنر به په دې خیال زده کوي چې بل مسلمان ته فایده ورسي نو د مولانا صاحب نه هغه لفظ زده کو بیا لاړو کبانې نیول ډېر ښکلی کبې ونیوه نو بادشاه له په تحفه کې یوړه بادشاه چې وکتو د هغه ډېر زیات خوښ شو چې د خو ډېر زیات مزیدار کب راوړی دی خپل وزیر ته یې وویل دله ښه لوی انعام ورکه وزیر ورته وی بادشاه سلامت وی کب بم تی درله پاتې کما او انعام هم نه ورکوم بس ماله طریقه راځي وزیر ورته په زړه کې یو دوکه او یو فراډ جوړ کړی دی چې دی سبا له راغی نو زه به ترې تپوس کومه چې یاره تحفه خو د بادشاه ډېره خوښه شوه خو دا تحفه داسې ده چې دا کب یوازې دی نو دا راته ووایه چې دا نر دی او که ښځه که دی ووایي چې نر دی نو موږ به ورته وایو چې دی له جوړه په کار ده چې ښځه ورسره وي او که دی وایي چې نه ښځه ده نو موږ وایو چې دی له نر په کار دی چې دا یوازې نه وي نو دی خو هلته د علماو طلباو په مجلس کې ناستو هغه یو ټکی زده کړی و که نه چې نه نر دی او نه ښځه نو څه شی دی وایي خنسا دی وایي یاره دا خو نه نر دی او نه ښځه نو وزیر حیران و نو وایي څه شی دی وایي دا خنسا دی